تازه او د خوشحالۍ خبر طالبانو لنډمهالي عام او تام اوربند ته غاړه کېښوده. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو ایسوسییټډ پریس اژانس ته د یکشنبې په ورځ ومنله چې د کوټې شورا ټولو مشرانو یې په هېواد کې د لنډمهاله اوربند هوکړه کړې ده. داسې راپورونه خپاره شول چې په خپله ملا برادر اخوند کوټې ته په دې موضوع د بحثونو لپاره تللی و. ویل کېږي د دې کړکۍ د پرانستل کېدو په ترڅ کې به له متحده ایالاتو سره د سولې تړون لاسلیک شي. د سولې تړون به واشنګټن ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي او هلته د امریکا تر ټولو اوږده 18 کلنه نظامي بوختیا پای ته ورسیږي. د ایسوسییټډ پریس په وینا بلخوا د طالبانو مشر هم باید د اوربند موافقه تصویب کړي. که څه هم د اوربند موده نه ده مشخص شوې، مګر ویل کېږي چې دا ځل به اوربند 10 ورځې دوام وکړي. دغه اژانس دا هم وایي چې د طالبانو د قطر دفتر پلاوي تر څو اونیو وروسته بیرته دوحې ته ستون شوی او نوې پرېکړې خپلو ملګرو ته رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې اوربند د امریکا طالبانو ته د یو شرط په توګه ایښی و او افغان ولس مشر هم بار بار په اوربند ټینګار کړی و او داسې هم ویل کېدل چې که طالبان اوربند ونه کړي د سولې مذاکرات به ودرېږي. په هر حال موږ د افغانانو د خوندیتوب لپاره د هر مثبت ګام هرکلی کوو او هیله لرو چې دغه 10 ورځنی اوربند به په دایمي اوربند بدل شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.